بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا محمد اویس پښتو چینل ته هرکلی. په دې کې مونږه د پښتو د ادب په حوالې سره څه لږې ډېرې خبرې شروع کړې چې پښتو څه ته وایي او د پښتو ادب کله شروع شو، بیا د پښتو ادیبان او شاعران په هغې باندې څه لږې ډېرې خبرې کړې وې. نن به مونږه د هغه شخصیت باره کې خبرې کوو چې هغه تر اوسه پورې د پښتون په زړه کې ژوندی دی او د هر پښتون مینه ده ورسره، او د پښتو په ادب کې هغه د لیوني فلسفي په نوم باندې پیژندی شي. زه خبره کوونکی ما د غني خان بابا په کال 1914 عیسوي کې د فخر افغان خان عبدالغفار خان په کور کې د 400 په اوتمانزو کلي کې زیږېدلی. د نیشنل های سکول پېښور نه ابتدایي تعلیم حاصل کو. د هغې نه پاس د اوتمانزو های سکول کې داخله واغسته او دلته د 10م جماعت کولو نه پس د وړاندې تعلیم دپاره جامعه ملیه دلی ته لاړو او دا د کال 1927 عیسوي زمانه وه. او د افغانستان د انقلاب په وجه د پلار په وینا باندې د افغانستان ته د تلو په نیت باندې پېښور ته واپس راغی، خو ولې د غازي امان الله خان د عزیمت او د پاسپورټ د بندیز په وجه افغانستان ته لاړ نه شو. په کال 1947 عیسوي کې د انډیا آفس په وساطت انګلستان ته لاړو. هلته د آرټس علم تر څه حده پورې حاصل کو. په کال 1931 کې د کیمیکل انجینرینګ غرض باندې لاړو امریکې ته او په کال 1933 کې واپس لندن ته راغی. په کال 1934 عیسوي کې د سپروایزر په حیثیت باندې په انډیا کې د شوګر میلز کې ولګېدو او تر چیف کمیسټه پورې لاړو په دغه شوګر میلز کې. 1943 کې د دغې ملازمت نه د سیاسي زور او شور په وجه د سیاست د ژوند په وجه مستعفي شو او د پښتون زلمي د یو تنظیم سپهسالار وټاکلی شو. دا هغه ټیم و چې په دغه ټیم کې د پاکستان د جوړېدو ښه زور او شور و. د پاکستان د جوړېدو نه بعد په 1948 نه والې د 1954 پورې 6 کاله په مختلفو جیلونو کې پاتې شو. دوبند په دوران کې د دغه جیل په دوران کې د خپل شاعرۍ یو شاهکار کتاب د پنجرې چغار ولیکو. د دوبند نه بعد د سیاست نه بیزارتیا اختیار کړه او خپل ټوله توجه شعر او شاعرۍ طرف ته، تصویرانو جوړولو ته، دین علاوه مجسمه سازۍ طرف ته توجه پیدا شوه. خان بابا شاعري څنګه کړې وه او غني خان بابا ته د ادب په دنیا کې لیونی فلسفي ولې ویلی شي. د غني خان بابا په شاعرۍ کې عشق او د غني خان په شاعرۍ کې د حسن باره کې خبرې دا به انشاءالله پر روانه ویډیو کې کوو. د هغې پورې والسلام.